او د دې وجه نه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما صفته تفسیر قول نقل کړي. عبد الله بن عباس فرمایله و انی لا احب ان اتزين لامراتي، و زدا خو ما چې زلک ځان دانه ګوتی متي و ما ځان مزین ډولې کما خپل بیبي ته مې لکه مثال په توګه باندې تم ځان باندې ګوتی وها سمته دې لکه ځان خیال کوا دا چې موږ څنګه لکه کارخانو پوډری چې وستې په ور باندې ګیره په بل روانه ده چې په بل روانه دي خچنی او خیرنی او دې ګرمۍ کې د خوریم روانه دي ترش بویم دا څه مکه کنه د نظافت خیال کوا کما تو زینوا لي وای څنګه چې بیبي ما زپاره ځان مزین کوي لئن الله تعالی یقول ولهن دا په پیش کول عبد الله بن عباس نو پکار دا سرود پارم چې اغا د نظافت لحاظ کوي لکه څنګه چې د زنانه نه دا سړی غواړي چې د ما لپاره د نظافت لحاظ کوا ولرجال علیهن درجه او د سرود لپاره په خو باندې درجه ده د سرود په خو درجه ډیره ده د سرود درجه په خو باندې چی شه ده امام مجاهد سے ویلي دي چې بالجهاد والمیراث جهاد و میراث ته کنه جهاد ته سړی دي خزي نزي جهاد ته سړی دي خزي نزي او کته چې اوس خو سړی نزي کنه نو بعد سړی په خو کې ویلي کا دویم دا چې میراث ته وګوره میراث کې د سړی دوی سړي خزي وا کتاب تفسیر کې مې ذکر کړی دي چې درجاتن فر کرامت درجه په کرامت کې ده عام طور سره په سړو کې اولیاء کرامت ولای خو کې ډېری کمی بلکې په نشتی حساب او چا ویل دي چې په انفاق سړی په خزانه فقای سړی په خزانه فقای کوي په سړی باندې د خزانه فقای لازم ده د سینې چې خزانه په سړی نه فقای کوي اوس خدا خبره لګولټه ده اوس د حقوق بشر حقوق زنان ولا د مسله راپورته کړی ده چې خزانه به هم پیسې ګټي او بیا به سړی ورپسې رواني او بیگ به شاته چولې خزانه سودا کوي دې په شرم وشمول دریم دا چې کونو طلاق به دی د سړو درجه په دې کې چې طلاق د په اختیار کې دی الله د طلاق ورکول اختیار سړي ته ورکړي دي چې خځې ته طلاق ورکړي نه ورکړي دا مسله باندې کوشش شروع شوی دی چې د خځې هم سړي ته طلاق ورکول شي عدالت ته ریپورت وکړي به خیر نشته پیو باسه به خځې طلاق یې ګورخه به خځې طلاق یې به دې سړي ته خلک نوم دي طلاق ورو دوت شو ته خځې طلاق کړي ده کنه طلاق نو دا خځې چې دي پسې اوس دا غربیانو انډیوالانو د خزو د حقوق زنانه او حقوق زنانه د دې حقوق بشر په نامه باندې ډېر غټ مسایل راپورته کړي دي او وايي خزه بهر راوځي تعلیم وکړي هاسټل ته دی ورشي هوټل ته دی ورشي او سکول ته دی ورشي کالج ته غرزي دي چکر دی لګي او چې ته شپه او چې ته خوا الته بشوي او چې ته ورځ الته بشوي نو دې کې به تاسو کار وسره نه او تعلیمونه بم کوي او چې خخ تعلیم وکړي به بچی شي نه به بدلاور په بس کې کلندر شي به بکراټولې دې جبا ونی زیاته ورسوله او دفتر کې بناشتي نو که تاسو حلبم والو ته چیتا نو بیا راځي صحیح کوا چې دا په حالت کې ده دنه به خدي مظلوم مخلوق دی کمزوري مخلوق دی او دا کافران چې دي دوی دا خدي موږ د مسلمانانو خیر د مسلمانانو چې کوم رښتیا مسلمانان دي هغه خو کلام دي خبرې ته لبیک نه وي خدا به خوند د مسلمانان نه دا بل نو ورطاله خصيان دا خصيان مسلمانانو کله کله دي ته خوشاله او چې خو حقوق دي نو دا خو دا تعلیم دی او د خو دی او دا سکول کنه کار دي چې سړی پیوي او بیا کنه تعلیمونه وکي نو دسی ورته وایي چې دا کافران د دې خبرې الفاظ داړي زوتې چې د خزو د حقوق زنان وزارت زنان نو د خزو ته کوم لګ د غیرت پکار دی چې دا کوم خزي سیاست را دانګلي دی او کورسې تربي خزي دي چې د دې پښتنه خو دې مو کې کنه تاسو وګورئ چې د صابون چکې نو د صابون په کاغذ باندې بخدا آ تصویر خزي وي وادي په خې بیانې وي وادي لاسونه بیانې وي شیمپو باندې بدلی لاسونه کوراونی وي چې ته چاغبار کوی دی کې بیانې وي مړه خو چې د پاپړ کاغذ وګورم دی باندې به بربنده خزي تصویر راغلي کچې د مثال د ماشومانو د جاول هغه تینجونو د کاغذ وکړم په دې باندې به بربنده خزي لیکلي په صابون بربنده خزي لیکلي په شامپو بربنده خزي لیکلي دا د سر ورول وګوري هغه د خزي بربنده ولاړې سويخته بیا را دانګلي نو دغه سیاسي خزي یا کورسې پرسته خزي دي راپورته شي جلسي او جلوسونه دی او باسي د سړي مور سره ودرېږي و دی وایي چې منګه یقینا بشري او منګ د خپل حق مطالبه کوو چې دا منګه ولی په هر ځای کې بربندي په کاغذ کې راخاره کیږي منګه شیمپو په کاغذ ولی بربندي او منګه د صابون په کاغذ ولی بربندي دا خزي دي جلوسونه او باسي دا بشر حقوق دي طلب کې دا خزه د بشر د کسناور د کسپې دي نه خو سپې جوړ کړي کنه بربنده ولاړه دا خزي دي د پروري جلوسونه نه وباسي کدا بشري د دې حقوقي نو آیا دا د خزي دا خزه هم یو انسان دی دا هم یو معزز انسان دی ولی دي خلکو په کاغذونو بربنده درولي د شیمپو په کاغذ بربنده وی ګوري کورو کې به وسمي وی ګوري د صابون په کاغذ بربنده ولاړه دا وی ګوري د پاپړو په کاغذ چې د جوړ په کاغذ بربنده ولاړه دا خزي د پورته شي جلوسونه دی وباسي اخبارونو کې بیانات ورکړي چې موږ ډیر ستر بي ذکر روانه ده په دې ملک موږ خپل حق غواړو دا حق کلم دی ونه غوښتو چې موږ له جامې راواغوندې او خلک وي حقوق زنان دغه دي چې بجامې ته نه وباسي عجیب حقوق دي جامې وستل حقوق دي او جامې اغوستل د دې څوک مطالبه نه کوي د حقوق نه دي بس الله دې د سیاسي خصوص کې ایمان پکې یا باندې خو غیرت پکې نه غیرت پکې د مدارک مړ وای کیسې شي وي نه ولا کته ایمان ته مو کې نه غیرت چې چوکۍ ته مو دنګلو پکې پاتې شي بس کلندر پاتې شنو پکې پاتې اته څو کسانو سره د ورځې لګيږي کلندر دا کته پور دکېږي یو ورته ماته دا وړ ورته ماته دا وړ او پلار اورور د اوس بیا خوشاله منګه جنې منته په بس کې کلندر دا پلار اورور دی وجلو دي د اساس سر باندې په چاکو وهي او ته چې ته دې شکل ته وګوره دا به موبایل کې کوڅه باسي چې ته دې شکل ته وګوره د اوس د اوسې په کمانده ده د اوسې په کمانده ده د مسلمان خزا او بیا لوی د پښتون خزا دا خدا سي به عزت ته کوي اسلام قران زمون شریعت کې خود ته کم د عزت او د پټ حقوق ورکړي دي زما دي په الله باچا قسم چې د دنیا هیڅ دین او هیڅ مذهب خود ته داسې پاک سترا سوچا او د پاک دامني حقوق نه ورکړي دا خو صرف اسلام دې حقوق ورکړي باچا غونې حیثیت ورکړي باچا راځي د خود حقوق نه بنا بر هر تقدیر علامه نساته چې دا حقوق د باندې څوک راځونی والله عزیز حکیم الله پاک زوره دې کومه والا دې